اکثره شاګردان دا پوښتنې کوي که چېرته موږ په امازان کې سیلر اکاونټ را جوړوو نو دا په دې معنی چې موږ دلته یو نوي سیلر یاستو لکه څنګه چې په فزیکي ډول باندې یو سټور راخلاصوو په دې ډول باندې به موږ هیڅ ډول فروشات نه لرو او که لرو څومره فروشات به لرو. دلته یو موضوع ده چې هغه دا چې موږ په امازان کې 4 نوع بزنس ماډل لرو. په کل کې 2 نوع دي خو موږ 4 نوع وایو چې هول سیل دی، پرایویټ لیبل دی، اربیټراج دی او د دې ترڅنګ ډراپ شیپینګ هم موږ وایو. په دې کې چې دی که چېرته تاسې هول سیل او اربیټراج کوئ دې ته دا مطرح نه ده چې تاسې امازان سیلر اکاونټ څه وخت را جوړ کړئ، ځکه د اربیټراج او هول سیل کې په هغسې لیسټینګانو کې تاسې ځئ چې مخکې له مخکې ښایسته فروشات لري، مخکې له مخکې ښایسته ګټه ترلاسه کېږي، یا هغه لیسټینګانو کې تاسې ځئ چې منتلي 10,000 15,000 شپږ زره یا 20,000 پورې فروشات لري. که تا هغلته امازان سیلر اکاونټ پرون را جوړ کړی او که د 10 کاله مخکې را جوړ کړی هیڅ کوم فرق نه کوي. هغلته موضوع د بای باکس راځي یا د فروش چانس راځي. تم اف بی ای سیلر یا بل هم اف بی ای سیلر دی. نو دلته چې د کوم چانس د فروش چې هغه کس ته چې 10 کاله مخکې امازان سیلر اکاونټ جوړ کړی او هغه کس چې پرون امازان سیلر اکاونټ را جوړ کړی دواړه سره یو دي، یعنی ستا به هم ښایسته فروشات کېږي او د بل سیلر چې 10 کاله مخکې امازان سیلر اکاونټ را جوړ کړی هم به یو رقم فروشات کېږي. یعنی هغلته داسې څه نه دی لکه فزیکي بازار کې چې تاسې که نوی اکاونټ را جوړ کړئ نو یا نوی سټور یا سپر مارکیټ هر څه چې اوسېږي را جوړ کړئ تر څو کلونو پورې په پښو باندې به نه ودرېږي، بلکې په امازان کې دغسې نه دی. هول سیل او اربیټراج تاسې له $1.5 څخه هم شروع کولی شئ، په هغه کې بس تاسې ډېر ښایسته فروشات اوسېږي. اما یوازې دلته یو موضوع دی چې هغه پرایویټ لیبل دی. که تاسې اکاونټ 10 کاله مخکې هم را جوړ کړی وي او ته یو نوی لیسټینګ از پرایویټ لیبل را لیسټ کوې معلومداره خبره ده چې هغه به وخت نیسي. یعنی دا دې پورې محدوده نه ده که تا امازان سیلر اکاونټ پرون را جوړ کړ نو ستا بزنس به 1 کال 2 کاله وخت نیسي چې ستا فروشات ښه شي. نه، که هول سیل او اربیټراج کوې پروډکټ دې لیسټ کړ همغه ورځ درته اډرونه راځي، په سلګونه اډرونه راځي. نو دا د دې پورې محدوده نه ده. غوښتل مې چې په دغه ویډیو کې تاسو ته دغه موضوع واضح کړم چې هغه سیلر یا هغه شاګرد چې امازان سیلر اکاونټ یې 15 یا 10 کاله مخکې جوړ کړی هول سیل او اربیټراج کوي او هغه شاګرد چې امازان سیلر اکاونټ یې یو ورځ مخکې جوړ کړی د دې سره فروشاتو کې فرق نشته. یو نوع فروشات لري په هول سیل او اربیټراج کې. یا پاتې کېږي پرایویټ لیبل موضوع چې په دې کې که تاسې یو سیلر 15 کاله مخکې هم امازان سیلر اکاونټ را جوړ کړی اوسي اما د یو از پرایویټ لیبل پروډکټ لیسټ کوي، همداسې نیو سیلر هم، نو دواړه مغه یو موضوع ده چې لږ څه وخت به نیسي چې د ریویو ریټینګ لپاره او د رینکینګ لپاره به کار کوي تر څو ټاپ ته راشي، چې هغه به لږ څه وخت نیسي ولې ډېره روښانه آینده به لري او په خپل نامه باندې به د همیش لپاره پروډکټ خرڅوي.